ډایناسور حیوانات را سره وپیژنئ. د دې سره زه منظور احمد پوپل او تاسو ګورئ منظور ټي وي. ډایناسور د حیواناتو یوه ډله ده چې په ځمکه کې شاوخوا 245 میلیونه کاله ژوند کړی دی. په 1842 کال کې انګلیسي طبیعت پوه سر ریچارډ اون د ډایناسور دا اصطلاح رامنځته کړل چې د یوناني ډیون څخه اخیستل سوې په معنا یې د ویرې او د سورس معنا د شرموښکۍ څخه اخیستل سوې ده. د ډایناسور فوسیلونه په ټولو 7 برازمونو کې موندل سوي دي. ټول ډایناسور شاوخوا 6 میلیونه کاله د مخه ورک سوي دي. د ورک سوي ډایناسور شاوخوا 700 پیژندل سوي ډولونه شتون لري. د دې حیواناتو اوږدوالی د 12 مترو څخه تر 16 مترو پورې وو. د دوی قد د 3.7 مترو څخه تر 5.2 مترو پورې وو او وزن یې د 8.2 ټنو څخه تر 10 ټنه پورې وو. دوی د ډایناسورانو قوي ترین برخه وه چې وړوکي ډایناسوران به یې ښکار کول. دوی د خپلې دورې قوي ترین ښکاریان وه. د دوی د بدن پوستکي دومره قوي وه چې اور، یخ، اوسپنې، بمونه هم پرې تاثیر نه کوه. او بعضې پوهان خو وایي چې د دوی رقم قوي حیوانات تر اوسه پورې په نړۍ کې بیا نه دي پیدا سوي. دوی په ښکار کې داسې پاخه وه چې حتی د اوبو حیوانات هم ترې په ویره کې وه. او بعضې پوهان خو وایي چې که دوی ژوندي وای په نړۍ کې به هیڅ نوم د حیوان نه وای پاته. خو کله چې په ځمکې آسماني ډبره ولګېدله بیا هم دوی ونه وژل سول. او په دې انقلاب کې چې ټول وړوکي او لوی حیوانات ووژل سول خو دوی ژوندي پاته سول. دوی ته د خوراک او څښاک لپاره داسې څه نه وه پاته چې دوی ژوند پرې کړی وای. او په آخر کې د لوږې د لاسه مړه سول او تر اوسه پورې یې فسیلونه یعنې هډوکي پاته دي.